تعلق دی زموږ وړاندیز به دی چې د دې نننۍ غونډې دي هغه هم د هغه ډیکلیریشن برخه شي ځکه هغه هم د دې وطن د وسایلو او د مسایلو سره تړون لري او د دې ولسونو مسله ده. یو ټکس چې کوم دی یو اراده ده چې په ملکنډ ډویژن او نوو ضلعو کې په دې راتلونکي بجټ کې دی نافظ کړي. نو زموږ تجویز به دی چې دغه د ټکس نفاذ دا د په ملکنډ ډویژن او د دې پښتونخوا په نوو ضلعو کې د 50 کاله پورې وځنډول شي. جنګ والی وطن دی د غریبۍ سره مخامخ دی د ټکس نفاذ چې کوم دی دا ولسونه نور کډوال کول او غریب کول دي. د دې سره سره د ملکنډ ډویژن دا حجم ډیر زیات دی. پنجکوړه ډویژن چې کوم دی دا د وخت یو ډیر مهم ضرورت دی او د دې لپاره مناسب مرکز دا زموږ سره دی دیر د دې تیمرګرې دا سیمه ده. د پنجکوړه ډویژن دا مطالبه چې کومه ده دا ډیره مهمه ده چې ولسونو ته د دې سیمې خلکو ته او عام ولس ته په دې کې اساني پیدا شي. د دې سره زموږ سره ملکنډ ډویژن د سنټرل ایشیا په لور ډېرې تاریخي تجارتي لارې دي چې په دې دیر کې زموږ سره بینشۍ لار هم ده او د نواپاس لار چې کومه ده د دې تیمرګرې نه 600 کیلومتره په سنټرل ایشیا په لور باندې پرته ده. د 20 کاله نه هغه تړل شوې خرلاچیه بله ورځ ازاده شوله. نو زموږ وړاندیز به دی غوښتنه به دی چې د ملکنډ ډویژن دا تاریخي لار نواپاس دا د هم د تګ راتګ او تجارت دپاره په سمدستي توګه باندې کولاو کړی شي. د دې سره په دیر کې بجلي جوړه شوې ده د کوټو هایډرو پاور پراجکټ په نامه باندې او په دې 13 جنوري باندې 2.9 میګاواټه بجلی دا ترانسمیشن لاین ته تللې ده او دا روانه ده زموږ نه پنجاب ته. دا د پیړو د صوبې د محکمې لاندې صوبې جوړه کړی پراجکټ دی. نو دغه یو غوښتنه لرو چې په دې بجلۍ لومبۍ د ملکنډ ډویژن او د دیر د ولسونو حق دی دا بجلي صوبې جوړه کړې ده ارزانه جوړه کړې ده. د دیر ضرورت چې 40 غنټې بجلي ورکول شي 15 میګاواټه زموږ ضرورت دی. من په یو پراجکټ کې 2.9 میګاواټه بجلی پیدا کوو خو نه دیر ته بجلی شته نه ملکنډ ته شته دی او نه دې ضلعې ته یا دې ډویژن ته کومه رایلټي ورکول کېږي. نو دغه هایډرو پاور پراجکټ بجلی لومبۍ د دیر د ولسونو حق دی او د هغې نه پس د بیا صوبې او نورو خلکو ته ورکول کېږي. د دې سره زموږ دا د تیمرګرې ضلع یا دا د دیر او د باجوړ دا ټولې سیمې ملکنډ ډویژن تړل شوې ده د سیپیک مغربي روډ زموږ سره. لومبۍ نقشه د سیپیک کې دا مغربي روډ شامل و چې د خنجراب ګلګیت چکدرې او دیر نه په دا تېرېدو د بن او بیا به مخکې تللو دا مغربي روډ ټوک کړلی شو. دا د تیمرګرې ښار چې کوم دی دا د سیمې ښار نه دی دا د سنټرل ایشیا ښار دی. دا د چین په لاره باندې یو پروت تاریخي ښار دی. دغه مغربي روډ د سیپیک موږ غواړو دا چې په نقشو کې ورکړل شوی دی دا د مخې ته راوړلی شي او دا د هم په دې کې شامل کړلی شي. او د دې سره سره اخري خبر عزیزانو دا د واپډا یو اپیشن سروې راغلی په پنجکوړي په سیند باندې چې په دې پنجکوړي په سیند باندې 5.5 میګاواټه بجلی د وړو وړو ډیمونو په شکل کې دا چې کوم دی ممکنه ده جوړېدی شي. نو موږ دا هم غوښتنه کوو چې د پنجکوړي د سیند د بندونو د بجلۍ دپاره د بندوبست وشي خو د سیمې ولسونه مقامي خلک یې په دې کې بې برخې کېږي نه. د پنجکوړي په غاړه باندې چې کوم سیند تباهي کوي ځمکې وړي کلي خرابوي نو په کار دا ده چې د پنجکوړي د دې سیند په دواړو غاړو باندې پشتې جوړې کړی شي حفاظتي دیوالونه جوړ کړی شي او د بجلۍ دپاره او د سیمې ولسونو ته د هغې نه د ګټې ورکولو لپاره دي دا ټولې هڅې په هغې کې شامل کړی شي.